د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم په یوه ناسته کې په کابل کې د میشتو سفارتونو مسؤلینو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې د وروستیو مذاکراتو بهیر او د افغانستان اسلامي امارت دریځ بیان کړی. نوموړي ویلي د استانبول په خبرو کې اساسي ستونزه دا وه چې پاکستاني لوري د مذاکراتو په جریان کې داسې غوښتنې مطرح کړې چې غیر واقعي او غیر عملي وي. ډاکټر محمد نعیم زیاته کړه پاکستان کې د ټولو امنیتي ستونزو مسؤلیت افغانستان ته راجع کول په دې معنی دي چې د پاکستان په پوځ کې ځانګړې کړۍ نه غواړي چې د دواړو هیوادونو مسایلو ته مذاکراتي حل ولټول شي. نوموړي دغه راز ویلي د پاکستاني پلاوي غیر مسؤلانه او نه همکارۍ روحیه د دې لامل شوه چې د افغانستان اسلامي امارت له نیک نیت او د منځګړو له ټولو هڅو سره مذاکرات کومې پایلې ته ونه رسیږي. د نعیم په وینا اسلامي امارت له منځګړو هیوادونو سره په نږدې اړیکه کې دی او هر کله چې پاکستاني لوري مذاکراتو کې د ښه نیت ښودنه وکړه او په دغه غوښتنو کې معقولیت او واقع بیني منځته راغله، اسلامي امارت چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې د موضوع حل ته راوګرځي.